السلام علیکم. نن به ملګرو پر دې باندې خبره کوو چې څنګه کولای سو یو خارجي اکاونټ جوړ کړو. یعنی یوه فیسبوک آی ډي جوړه کړو، خو د خارج په معلوماتو یې جوړه کړو چې فیسبوک ته دا معلومات هم نه کېږي چې دا په افغانستان کې کریټ شوې ده او که یا په خارج کې کریټ شوې ده. په تېره ویډیو کې موږ دا طریقه ښودلې وه د فیسبوک د مونیټایزیشن د حوالې سره په دغه پروسه کې د دغه ویډیوګانو چې د زړې آی ډي، یعنی چې مخکې ستاسو د افغانستان په لوکیشن یا د پاکستان یا د ایران وټیور چې د کوم ملک په لوکیشن باندې جوړي، د هغې آی ډي لوکیشن به موږ څنګه اړوو و خارجي آی ډي ته. خو نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې څنګه یوه نوې آی ډي موږ جوړولی سو، یو خارجي آی ډي جوړولی سو چې په هغه کې بیا څه زموږ سره پیجونه وي چې کله د دې آی ډي لوکیشن کنفرم کړو، بیا هغه پیجونه چې زموږ سره راسره وي هغه راواړو همدې آی ډي ته. کله چې دا لس پیج ستاسو سره درسره وي او دغه آی ډي مو جوړه کړه نوې او د دې لوکیشن مو کنفرم کړي، دا لس پیجونه په دغه یوې آی ډي کې چې دی هغه واچوئ، د دا لس سرو پیجو چې دی هغه لوکیشن بس د هغه خارجي ملک سو، یعنی بیا په اساني سره تاسو ته مونیټایزیشن درکولی سي د فیسبوک. نو نور مو وخت نه نیسم که په ویډیو کې معلومات و انفارمیشن و خامخا د ملګرو سره هم شیر کړي او دغه چینل ته که نوي راغلي یاست خامخا درسره سبسکرایب هم کړي تر څو دغسې نوي ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم، راځئ د موبایل و سکرین ته چې دغه مکمل طریقه درته وښیم. راځئ. ښه، نو ملګرو د دې دپاره به لومړی راسئ خپل فیسبوک ته. زه فیسبوک راخلاصوم او دلته د لاګین اپشن دی او دا د اکاونټ اپشن دی. پر دغه کریټ اکاونټ باندې یا پر دغه کریټ نیو اکاونټ پر دې باندې به کلیک کوئ. کله چې پر دې باندې کلیک کوئ دلته به دغه کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک کوئ. دلته به سمپل خپل یو نوم ورکوئ. زه ورته ورکوم وصال جاني AF او دا به ورپسې نیکسټ کوي. دا چې نیکسټ کوي دلته به خپل یو ډیټ اف برث یا د زوکړې ورځ ورکوي. زه سیو دا نه ورکوم او ورپسې نیکسټ وهم. دلته دوه اپشنه دي، میل یا فیمیل، یا نارینه یا زنانه. موږ به میل ورکو او نیکسټ به کوو. دلته به یو موبایل نمبر غواړي، د موبایل نمبر پر ځای به موږ دغه نمبر ورکو، یعنی دا پیک نمبر دی، دا نه زما دی نه د بل چا دی نه دې ته کوډ ځي، فقط یو د ځانه مې جوړ کړی یا مې د ګوګل سره اخیستی یو خارجي پیک نمبر دی. سیده تاسو هم د ځانه څه جوړولی سئ، دغسې یو 12 ستوري نمبر ورکولی سئ. نیکسټ به ووهئ او دلته به سمپل پاسورډ ورکوئ، هر پاسورډ چې ستاسو خوښ وي. دلته به پر دغه سیو باندې کلیک کړئ او دلته به پر دغه آی اګری باندې کلیک کړئ. ښه، دلته اوس موږ ورکوي، دلته دوی وایي موږ چې دی دغه نمبر ته یو کوډ واستوي. سیده دغه نمبر ته، یعنی اوس موږ پسې نیکسټ کوي، دا نمبر ته کوډ لاړئ زموږ سره. نو دا نمبر خو زموږ سره نسته، ګورئ دا خو پیک نمبر دی، دا خو زموږ سره نسته. موږ به ورته ووایو چې آی ډیډ ناټ ګیټ کوډ، موږ کوډ نه کوي ترلاسه. دلته به موږ ته بل اپشن راکړي چې کنفرم بای ایمیل. اوس به دوباره د دغه ځای څخه په ایمیل باندې کنفرم کوي. اوس ګوره دلته به اوس یو ایمیل خپل ورکړي. نو زه یو ایمیل ورکوم، دا ایمیل ورکوم سیده او دا ورپسې نیکسټ کوم. دلته وایي مثال کنفرمیشن کوډ ورکوي، وایي 15 توري کوډ چې دی هغه ستاسو ایمیل ته تللی. زه خپل ایمیل ته ځم او کوډ راخمه که ایمیل ته راغلی و. دا خپل جمیل به ریفریش کړي، دلته به یو کوډ راځي، دغه دی کوډ راغلی، کنفرمیشن کوډ دی، 15 توري دی، دا به راکافي کو او دلته به یو پیسټ کو او ورپسې نیکسټ به کو. سمپل دا دی ملګرو، زموږ اکاونټ جوړ سو. دلته تاسو اوس هم پروفایل انتخابولی سئ یا هم سکیپولی سئ. زه د اوس لپاره سکیپ کوم ځکه چې دا ټول انفارمیشن چې دی دا زه بیا پر قراره باندې ورکوم. سیده ښه، نو ملګرو دلته دا دی، دا اکاونټ چې دی دا خلاص سو. پر دغه 3 لاینه باندې به کلیک کوئ. سیده دا 3 لاینه باندې پر دې باندې به کلیک کوئ، پر پروفایل باندې به کلیک کوئ او دلته به دغه ایډیټ پبلیک ډیټیلز ته راسئ. سیده دا پبلیک ډیټیلز ته دا دې ته ایډیټ پبلیک ډیټیلز پر دې باندې به کلیک کوئ. دلته به څه شي ورکوي،
اول سر کې خو به تاسو خپل د خوښ یو پروفایل عکس ورکړئ د کاور پټو به ورکړئ دا شیان چې مو ورکړه ګوره دا د کاور د پټو ځای دی دا شیان چې مو ورکړه دلته به راسئ په بایو کې کوم شی ورکوئ دلته اوس مهمه شیان چې د دې دا دی چې د اکاونټ ستاسو کنفرم کېږي خارجي اکاونټ ته ستاسو دغه ډیټیلز دی صحیح ده دلته به پر دغه اډ اپشن باندې ورته کلیک کوئ صحیح دی اډ دلته تاسو ګورئ په دې کې سی ټي ده مثال ورک پلیس دی دا چې دی همټان دی چې په کوم ځای کې تاسو اوسیږئ دا مهمه شیان پر دې اډ باندې به کلیک کوئ دلته چې په اډ باندې کلیک کوئ دلته به چې دی په دغه اول د ریلیشنشپ دی دا به موږ ورکو سنګل صحیح ده تاسو هم ټول مجردان یاست دا به سنګل ورکو او پسې راتېر څه دا اډ د همټان یعنې وایي په کوم ځای کې موږ به سمپل بس نیویارک ورکوئ بس خبره خلاصه چې تاسو ته هم وسایي ما ته هم وسایي نیویارک چې لیکئ دا د اول سر کې د نیویارک راپورته کوي پر دې باندې به کلیک کوئ پر د اول نیویارک باندې پر دې باندې او دلته به په دغه سیف بټن باندې ورته کلیک واخلئ دا سیف بټن باندې چې موږ کله کلیک واخیستی دا شیروئ وایي موږ وایي یا اوس یې نه شیرو دلته چې دی دا دی ګوره دا جمع سو دا دی دا د ټیک نشان یې راوړي چې ستاسو هغه ادرس چې کوم دی هغه جمع سو دا د همټاون خو جمع سو اوس کرنټ سیټي چې یعنې اوس په کوم سیټي کې یاست موږ هم ډایرکټ دلته ورته لیکو نیویارک بس نیویارک ډېر اسانه په دې کې هیڅ شی هم نشته ملګرو دا به هم سیف کړئ د ځانه سره دا به هم سیف کړئ دا هم نه شیرو دا دی ګوره اوس دا بس که نور سیټینګونه بس تاسو ونه کړئ یو دغه کرنټ سیټي سو او یو دغه همټاون سو دا تاسو جمع کړه نور په دې کې هیڅ شی نه غواړي په دغه اټ سکول او په های سکول په دې کې هم نیویارک ورکړئ اډ ورک هم نیویارک ورکړئ صحیح ده نور هیڅ مشکل نه لري اوس دغه ستاسو اکاونټ چې دی ګورئ دا د لوکیشن نشانه چې راوړه دغه یو مهمه دی دغه چې دی موږ دا دی دلته نیویارک ورکړئ صحیح ده نیویارک اوس د دغه نیویارک چې تاسو خپل آی ډي ته ورکړئ د دې وروسته څخه به بیا تاسو څه کوئ دغه آی ډي چې دا به بغیر د وی پی ان څخه تاسو نه راخلاصوئ زما سره اوس دغه سرف شارک وی پی ان دی دا زه اوس خلاصوم دا چې دی زه د یو اس ای په لوکیشن باندې کار کوم کنیکټوم یې دا د زما سره په نیویارک باندې دا کنیکټ سو اوس به دغه آی ډي چې زه استعمالوم زه به دغه آی ډي په وی پی ان باندې استعمالوم دا آی ډي به په څونه وخت کې کنفرم کیږي د دې لوکیشن په ما تاسو په نور ویډیوګانو کې ویلي چې کله د فیسبوک په سیټینګ ته راسئ او دلته د سیم ورن اکاونټ باندې کلیک کړئ او دلته پریمیژن باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو دغه اکسس انفارمیشن باندې کلیک کړئ زه پر د اکسس انفارمیشن باندې کلیک کوم دا یوه هفته بعد دلته دا چې دی ستاسو لوکیشن دلته بیا راوړي پرایمري لوکیشن ځکه دا آی ډي نوې جوړه شوه په دغه ځای کې تاسو کتلی سئ نو بس دغه ویډیو ملګرو په دې کې نور هیڅ شی نشته دغه اکاونټونه دي چې تاسو ته په بازار کې یو اکاونټ تاسو ته حد اقل په 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ داسې تاسو ته په دغه رینج کې تاسو ته خلک درکوي پر تاسو باندې خرڅوي په څه خاطر چې هغه دا لوکیشن یې کنفرم کړی نو انشاءالله په دغه کورس کې یا دا کوم پروسه چې ما پیل کړې ده د فیسبوک مونیټایزیشن کې چې کوم شی پکاریږي یا کوم شان مهم دي هغه مهم اساسات یې A to Z انشاءالله روان یو ټوله به وایو په دې کې هیڅ شی نشته نه کم زور غواړي ډېر سمپل او ساده اسانه خبرې دي نو دا دی زموږ اکاونټ جوړ سو دلته دا دی موږ نیویارک هم ورکوي دغه آی ډي چې دا به بیا یوه هفته بعد زه ستاسو سره په ټلیګرام چینل شریکه کړم چې د دې لوکیشن به 100% کنفرم شوی خو شرط یې دا دی بغیر د وی پی ان بیا نه استعمالوئ کله چې وی پی ان سټارټ بیا تاسو استعمالوئ په ورځ کې اپلوډ ته داخلیږي په ورځ کې 2 پیرې وروسته چې بیا کله تاسو یو مثال دغه آی ډي چې کریټ کړه یو پوسټ دوه هم پکښې کې وکړئ او واټ ایور چې تاسو هر پوسټ کوئ یو عکس ته پوسټ کړئ مثال دلته چې دی یو شی ورته ولیکئ های صحیح ده نور په دې کې شی نشته او یو پر دغه لوکیشن دغه باندې کلیک کوئ ورته دا لوکیشن دلته به نیویارک ورکوئ دا لوکیشن باندې به کلیک کوئ چې دا پوسټ کوئ صحیح ده دلته دغه نیویارک لیکلی دغه نیویارک ورسره ورکوئ زه دا نیویارک ورکوم او دا پوسټوم یعنې فیسبوک والا ته به دا پته ولګېږي چې دا کس چې دی دا په نیویارک کې دی اوس دا دی پوسټونه کوي زما د نامه سره دا دی زما د دغه نامه سره دغه د نیویارک هم راوي چې یعنې دا پوسټ په نیویارک کې وسو بس دغسې په هفته کې یو دانه او 2 پوسټونه ورته کوئ انشاءالله په ډېر اساني سره د دغه آی ډي لوکیشن چې دی دا کنفرم کېږي مننه ښه وخت